د الله په لار کې خرچه کول د دې ډېرې فائدې دي او فضایل دي چې هغه په حدیثونو کې موږ سره تیر شي او سره روان دي، خو په اجمالی طور سره به زه بیان کما، ځان سره یاد ساتئ. د الله په لار کې خرچه کول د دې سره اجر دو چنده کی، او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده، ان المصدقین والمصدقات، هغه سړي چې الله په لار کې خرچه کوي او هغه زنانه چې الله په لار کې خرچه کوي، واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم، الله سبحانه وتعالی به دوی د اجر دو چنده کوي. نو اجر دو چنده کیږي د صدقو د لاسه، د یوه فایده. دویمه فایده، رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې د جنت دروازې دي، یو دروازه به کې د صدقو والو دپاره ده، ومن کان من اهل الصدقه دعی من باب الصدقه، څوک چې د الله سبحانه تعالی په دین باندې خرچه کوي، د هغه په لار کې خرچې کوي، نو د قیامت په ورځ د جنت چې کومه دروازه د صدقو والو دپاره ده، د هغه طرف نه به دته آواز کېږي او بلنه به کېږي. د دویمه فایده. درېیمه فایده، چې کوم سړی د الله په لار کې خرچې کوي، د الله په دین کې خرچه کوي، نو د ده سینه چې د هغه الله سبحانه وتعالی کولاو کړي، د ده د زړه خوشحاله وي، د ده د نفس خوشحاله. الله په قرآن کې وایي فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الله د آسانۍ لارې کولاو کړي، الله د آسانتیا پیدا کړي. چې کوم سړی د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کوي، الله د آسانتیا پیدا کوي. څلورمه فایده، د اور نه نجات ملویږي په دې صدقو سره. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي، زنانو ته وایي یا معشر النساء تصدقنا، د زنانو ټولګیه صدقې ورکوي، ځکه چې ما په جهنم کې زنانه ډېرې زیاتې لیدلې. نو مطلب دی چې صدقې ورکوي نو د جهنم نه به څه شي؟ بچ بشي. پنځمه فایده، د قیامت په ورځ ډېرې سختې دي، اوږده ورځ ده، دا نور به د انسانانو ته رانږدې شوي، د یو میل په فاصله کې به وي، نو خلک به په خولو کې ډوبي د خپلو اعمالو مطابق، څوک د پنډو پورې، څوک د زنګنانو پورې، څوک د نامه پورې، او څوک د سینې پورې، او څوک پکې والعیاذ بالله ومنهم من یلجمه العرق الجامه، او بعضو پکې دي چې هغه به د خولو کې بالکل ډوبي. نو که ته دا غواړې چې د قیامت په ورځ تا ته سوری میلاو شي، نو د الله سبحانه وتعالی په لار کې به خرچه کې. حدیث کې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي كل امرئ تحت ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، د قیامت په ورځ به هر هغه سړی چې الله په لار کې خرچه کړي، نو دغه صدقې په سوري کې به ولاړي تر دې چې الله سبحانه وتعالی فارغ شي د حساب او کتاب نه. نو حساب او کتاب ختمېدو پورې به دا سړی د صدقې په سوري کې ولاړي، د هغې د لاسه به په ده باندې ګرمي نه لګي، د هغې د لاسه به په ده باندې نور نه لګي. دا څومره غټه فایده او څومره غټ فضیلت. شپږمه فایده، موږ د دنیا ته راغلي دې لپاره یو چې د الله سبحانه وتعالی بندګي وکړو، او هر هغه عمل وکړو چې هغه د الله خوښي، او هر هغه کار نه ځان لرې ساتو چې هغه د الله نه خوښ. نو د الله چې کوم کارونه خوښ دي، په هغې کې یو کار دا دی، احب الاعمال الى الله سرور تدخله على اخيك المسلم. رسول صلی الله علیه وسلم وی د الله په خوښو کارونو کې یو کار دا دی چې ته یو مسلمان ورور باندې خوشحالي راولې، هغه له خوراک ورکې، د هغه سره مرسته وکړي، د هغه سره منډه ووایې، په هغه باندې خرچه وکړي. نو که ته دا وې چې زه داسې عمل وکړم چې هغه د الله سبحانه وتعالی خوښي، نو یو عمل پکې دا دی د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کول. اوومه فایده، د صدقو د لاسه ګناهونه ختمي. موږ کې هر انسان ګناه کې واقع دی، څه نه څه ګناه کې خو انسان واقع دی. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، څوک دی چې ګناهونه یې د سره کړي نه دي، او هغه څوک دی چې همیشه نیکیانې کوي. بلکې د آدم دا بچي چې د کمزوري، نو دوی نه ګناهونه کیي. دې ګناهونو د ختمولو یو طریقه دا ده چې موږ د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه وکړو او صدقه ورکړو. دا څو فایدې شوې؟
اتمه فائده رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي ان شاء الله حدیث مخ ته راشي چې کله انسان صدقه ورکړي الله په لار کې نو الله سبحانه وتعالی د صدقه اخلي په خیلاس کې او به د لپاره ډېرې د صدقه لپاره ډېرې ته سوچږي چې سړي صدقه ورکړي او په سونو کلونه وړي د دې صدقه باندې الله سبحانه وتعالی ور ډېرې دا هغه وخت پورې چې سو پورې د الله سره ملاو شوی نه دا هغه وخت پورې د صدقه ډېری د اجر به څومره ډېری نه هم فائدہ او فضیلت چې کم سړی خرچو کې الله سبحانه وتعالی په لار کې الله ور دغه په بدله کې ډېر څور کوي موږ سره حدیث مخکې تیر شوی تاسو ته بیان دي چې هر سحر دو ملائک دا غوی د ډیوټي دا چې یو دا وی چې الله چې څوک ستا په لار کې خرچه کوي نو تور دغه په بدله کې ډېر څور کوي او یالله چې څوک نه کوي او بخل بکی او مال نیولې نو یالله د مال ولا هلاک کی د مال ولا تباہ کی او ختم کی نو چې کم سړی د الله سبحانه تعالی په لار کې خرچه کوي الله سبحانه تعالی دغه په بدله کې ډېر څور کوي برکتونه ولا ور کوي رحمتونه پر اوري د بچو کې برکت دی د کور کې برکت دی د بجون کې برکت دی لسمه فائدہ ده چې صدقه باغ اعمالو کې چې دې ثواب ته په لحد کې ملاوي رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې اذا مات ابن آدم کله چې آدم بچي مرشي انقطع عمله نو د عمل ختم شي الا عن ثلاث مگر د دریو کارونه چې دریو کارونه ثواب وته په قبر کې ملاوي نو رسول صلی الله علیه وسلم د ذکر کړي صدقه جاریه هغه صدقه چې هغه اجر روان یو سړي خرچو کړ الله په لار کې جمعات جوړ چې سو پوری بدی جمعات کې خلک سجدي لګي سو پوری بدی جمعات کې خلک منځونه کوي او قرانونه وایي نو ثواب دغه انسان ته ملاوي یو سړي کوی وېستو چې سو پوری خلک د دې کوی نه وبس کې د ثواب روان یو سړي مدرسه جوړ کړ یو سړي قرانونه واغستو یو سړي د یتیم کفالت وکړو هغه له تربیت وکړو نو خطر بیت ورکو به سو پوری چې دا سړی او دا یتیم په نیغه رواني او هغه تربیت کوم چې ورته کړه پای باندې عمل کوي نو د وسلم په اجر کې شریک یو لسمه فائدہ صدقه د انسان په ایمان باندې دلیل له رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي الصدقه برهان صدقه دلیل له بس باندې په ایمان باندې یو سړی صدقه ورکړي د الله په لار کې نو د دلیل پیښ کو بخپل ایمان باندې چې زه مؤمن یم د مؤمن کار د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کول دولسمه فائدہ د دې سره چې دینه مال پاکیږي مال کته د غوړ چې ستا مال پاک شي او مال برکتی شي نه د غینه د الله سبحانه وتعالی لپاره ورکوا او د فائدې لپاره د خبره ساتي د بازو بزل کې دا چوري چې الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه دي دوی چې 2 لک او 3 لک او 4 لک روپۍ به ورکې او لزر او شل زریاله به ورکې نه صدقه چې څومره ستا وسرې ستا دی ول وسرې خو ورکوي ستا د 15 ل وسرې خو ته صدقه ورکوه اصل مقصد دی د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کو او الله تاسو حالات معلوم دي نو انسان له وکړ دي چې د خپل وس مطابق خرچه کوي د وس مطابق خرچه د الله سبحانه وتعالی په لار کې کول مخکې موږ سره حدیث تیر شو رسول صلی الله علیه وسلم وی اتق النار ولو بشق تمره د اور نه ځان بچ کی اگر کې د کجوري په یو څور کولو باندې ځان بچ کوي یو سړی نور طاقت نه رسی دغه طاقت رسی چې یو کجور راوالي او غد و ټوکړي کې یو ټوکړه د الله په لار کې ورکی نو دې شي دې کوي دا موږ خبانه نه ولیدا چې بس ما سره پیسې ډېری نشته لکه ته خرچول نه کې الله په لار کې بس دعا کو چې الله حالات برابر کړي حالات خو د قیامت پورستانه برابرېږي موږ ته پته ځکه چې پیسې سوم ډېری کې ته دعا کو چې الله حالات خبر برابر کړي او الله حالات خبر برابر کړي دا برابرېږي نه خو دې دا چې ته د خپل حالاتو مطابق چې دین همیشه خرچه کو د الله سبحانه تعالی په دین کې اخرنی فائدہ به ذکر کو هغه دا چې د دې د الله سبحانه تعالی مصیبتونه لري کوي حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وی د صدقې د الله رب العالمین د انسانانو مصیبتونه لري کوي کته د غواړي چې اخر خاتمه په ایمان سره شي نو صدقې به ورکړي الله سبحانه تعالی په لار کې به خرچه کوي ځکه چې الله سبحانه تعالی په لار کې خرچه کول د دې سره د بد خاتمه الله سبحانه تعالی ستانه لري ساتي او تاب الله د بد خاتمه لري ساتي یو واقعي کې د سرجی او قصه کې امام عبد الله ابن المبارک رحمه الله هغه بس یو کس راغی وته وی چې زه د کلونو نه
د خپل شکایت کوم زما د خپل خانه شو او زما د خپل کې دا مرض دی دغه مرض دی د کلونو دا مرض دی نه دې سه علاج هغه علاج دی چې ته فلاني ځای کې یو کوی وکنه د مسلمانانو لپاره نو هغه ډېر اریان شو وایي دا ته څه وایي ته زما د علاج ته تجربه که داسې تجربه به وکړه لاړ شه ویې ته ګوره چې الله سبحانه تعالی ستا د خپل څنګه ښه کوي په نن هغه کوی وکنه صبح سهار الله سبحانه تعالی د هغه خپه برابر کړی او د هغه د خپه د کلونو خراب وه دا موږ کې چې د دومره مرضونه دي او د دومره مصیبتونه دي موږ ته ختمیږي نه د هغې یو وجه دا ده چې موږ د الله سبحانه تعالی په لار کې خرچه نه کوو د جیب موږ بند کړی دی بالکل دې لم غوټه ورکړې نو خرچې موږ صرف دغې ته وایو چې بچو باندې خرچه کوه او په ښځه باندې خرچه کوه او د الله سبحانه تعالی په دین باندې خرچه کول دا د بعضو ته داسې معمولي خبره ښکاري لکه تاسو دا غواړئ چې ستاسو مسلې حل شي خاص کر کمرونه چې هلته مسافرۍ کې د هغوی د ډېرې مسلې دي لکه تاسو دا وایئ چې دا مسلې حل شي او د مصیبتونه ختم شي او د بیماریانې او د مرضونه ختم شي نو د هغې د ختمولو یو طریقه دا ده چې د الله سبحانه تعالی په لار کې به صدقې ورکوئ د الله سبحانه تعالی په لار کې به خرچې کوئ د یو څو فایدې ما تاسو ته په تادۍ سره ذکر کړئ چې په تاسو کې جذبه پیدا شي او په تاسو کې تیزی راشي